مهمه پاملرنه دغه ویډیو د پروپاګاندا گیم له مستند فلم څخه راخیستل شوی چې د شمالي کوریا په اړه جوړ شوی دی او په دې ویډیو کې به د شمالي کوریا په اړه د 22 عجیبو غریبو معلوماتو په اړه خبرې وکړو مګر مخکې له دې چې په معلوماتو پیل وکړو په چینل کې د سبسکرایب له لارې زموږ ملاتړ وکړئ ترڅو تاسو ته لا جالبې ویډیوګانې او معلوماتونه راوژباړو لومړی معلومات د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګیانګ په اړه دی چې 3 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي په دې ښار کې یوازې هغه خلک ژوند کولی شي چې ډېر پوه او ذکاوت لرونکي خلک وي او یا هم د ښه صحت خاوندان وي بغیر له دې ډلو خلکو څخه نور هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په دې ښار کې واوسیږي د شمالي کوریا په نور منطقو کې بیا د متوسطې درجې او د غریبې طبقې خلک اوسیږي د نفوسو دریمه برخه یې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي همدارنګه هر کال د نویو شمیرنې له مخې د نړۍ په لسو هغه هیوادونو کې سومال او شمالي کوریا لومړی ځای نیسي چې ډېر فساد کې ښکېل دي دوهم د شمالي کوریا په حدودي سیمو کې داسې کلي جوړ شوي دي چې هیڅوک هم پکې نه اوسیږي او د دې سبب دا ښودل شوی دی چې نورو ګاونډیو هیوادونو غیرت راوپاروي او هغوی ته خپل زور ور وښیي د دې کلیو د جوړولو پلان د جنوبي کوریا له یو ډول خاصو تبلیغاتو لیکونو څخه غلا شوی دی چې هغوی هم دغسې کلي لري دریم شمالي کوریا خپلو وګړو ته ډېر درواغ وایي مثلا هغوی ته وایي چې د شمالي کوریا څخه بهر اوسېدل ډېر سخت او ګران کار دی او همدارنګه ډېر بد کار هم دی په جنوبي کوریا کې د غذا او د خوړو سخت بحران روان دی او په بهر نړۍ کې بیا له دې څخه هم ډېر وضعیت خراب دی ټول بهرني هیوادونه له شمالي کوریا سره حسد او کینه لري او له شمالي کوریا څخه ډارېږي څلورم په شمالي کوریا کې په هرو 5 کلونو کې یو ځل انتخابات ترسره کیږي او په دې انتخاباتو کې فقط یو کس ولاړ وي او هغه هم هر ځل د شمالي کوریا اوسنی حاکم کیم جون اون وي پنځم په شمالي کوریا کې کارګران د ونې شپږ ورځې کار کوي سره له دې چې یو ورځ عمومي رخصتي لري مګر په زیاتره وخت کې په دې رخصتي ورځ هم کار کولو ته مجبوریږي له 12 څخه د فارغینو ته سمدستي د حکومت له لوري مناسب کارونه ورکول کیږي او خپل کاري ژوند پیلوي شپږم د شمالي کوریا په حدودو کې دننه حکومت په ټولو موسیقي آلاتو باندې پوره ولکه لري اووم د شمالي کوریا له عادي اوسیدونکو سره دومره معلومات نشته لکه څومره چې د بهر نړۍ له عادي خلکو سره دي ځکه چې هغوی ته د انټرنیټ د کارولو اجازه نشته مګر ډېر محدود او هغه هم حکومتي طبقې خلک دي چې انټرنیټ ته لاسرسی لري همدارنګه عادي هیوادوال نشي کولی چې بغیر د حکومت له اجازې څخه کمپیوټر ولري او یا کمپیوټر استعمال کړي اتم کچېرې د شمالي کوریا کوم وګړی د سیاحت او له تعلیمي سببونو پرته هیواد پرېښود نو د خیانت تور پرې لګیږي او په دې تور بیا محاکمه کیږي او که څوک بیا له هیواده وتښتېدل نو بیرته یې راولي تر څو د اعدام حکم پرې عملي کړي نهم په شمالي کوریا کې د نړیوالو اړیکو خدمتونه نشته عام خلک نشي کولی چې له بهر نړۍ سره آزاده اړیکې ولري فقط یو څو محدود سیم کارتونه شته دي چې د حکومت له اجازې وروسته د نړیوالو اړیکو خدمتونه ورکوي که څوک د دې قوانینو مخالفت وکړي نو سزا یې مرګ ده ټول دغه قوانین د شمالي کوریا هر وګړی له بهر نړۍ څخه بېخبره ساتلی دی او نه پوهیږي چې په بهر نړۍ کې څه روان دي لسم په 2014 کال کې شمالي کوریا د خپل لومړني مشر او رهبر کیم ایل سون د زیږیدو د 115مې کلیزې په مناسبت دغه ورځ په ډیرو لویو شانداره عسکري مراسمو ولمانځله په شمالي کوریا کې تعلیمي نصاب ډیری مضمونونه لري چې ریاضي کیمیا او نور علومو کې شامل دي
خو په دې ټولو کې چې ډیر اهتمام او توجه ورکول کیږي هغه مضمون د شمالي کوریا تاریخ، د کیم ژوند او د هغه د کورنۍ په اړه مضمون دی. د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې د هغوی لومړنی مشر او رهبر ډیر لوی قدرت درلود. د 15 کلونو څخه پورته هر وګړی د لومړني رهبر تصویر د شعار په توګه له ځانه سره ګرځوي. د اوسني حاکم کیم جون اون ولادت د شمالي کوریا لپاره نوی دور ګڼل کیږي. نوموړي په 3 کلنۍ کې د موټر چلول زده کړي او د بعضې رسمي سرچینو په وینا د شمالي کوریا اوسني حاکم د خپل ژوند تعلیمي دوران کې زر کتابونه لیکلي دي او په ټول شمالي کوریا کې د موسیقۍ په اړه ډیر پوهیږي. د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې کیم جون اون د اوبو او هوا په برخه کې ډیر علم لري او داسې مرحله کې دی چې کولی شي هوا ته تغییر ورکړي او هر کله چې وغواړي نو کولی شي باران وورېږي. د شمالي کوریا وګړي په دې باور ول چې د لومړني رهبر او مخکینی مشر په مړه کېدو سره یې ټول هیواد له منځه ولاړ او د هغه د مرګ خبر یې په ژړاګانو او واویلاو سره بدرګه کړ. په شمالي کوریا کې سیاسي مخالفین او د نظام انتقاد کوونکي نیول کیږي او زندان ته وړل کیږي چې د هغوی لپاره ځانګړي جوړ شوي زندانونه دي او هلته بیا د هر ډول جسمي او روحي عذابونو لاندې نیول کیږي، سره له دې چې د هغوی فکر ته هم تغییر ورکول کیږي خو بیا هم په آخره کې پرې د اعدام حکم عملي کیږي. کلونه مخکې د شمالي کوریا په نوم هیواد موجود نه و بلکې د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت په نوم یادېده. همدارنګه د جنوبي کوریا په نوم هم کوم دولت موجود نه و بلکې نیول شوې مستعمره وه. کله چې کوریایان د استقلال او ازادۍ اخیستلو ته نږدې شول نو ترمنځ اختلاف پیدا شو او په دوو برخو وویشل شول چې اوسني 2 دولتونه پکې منځته راغلل. په لومړیو کې د شمالي کوریا وګړو ټول کارونه په لاس ترسره کول. په دې وروستیو کې وکولی شول چې د کار په برخه کې ځان له نورو سره برابر کړي. د شمالي کوریا د وګړي میاشتنی عاید $800 دی. په دې پیسو کې 90% حکومت ته د مالیې په ډول ورکوي او هغه ته یوازې 10% معاش پاتې کیږي. په شمالي کوریا کې د ریوګیانګ د هوټل ودانۍ چې 105 پوړه لري د نړۍ تر ټولو لویو هوټلونو څخه شمیرل کیږي. پلان وشوی و چې د دې ودانۍ کارونه په 1989 میلادي کال کې بشپړ شي خو تر اوسه پورې دغه ودانۍ بشپړه نه شوه. په 2012 کال کې بیا فقط د دې هوټل بهرنی منظر او شکل جوړ شو ترڅو له بهره ښکلې ښکاره شي او د ښار ښکلا ورسره جوړه شي. په دې ښار کې ډیر لوی د لوبو میدان هم شته دی خو لوبې پکې نه ترسره کیږي، فقط د عسکري پریډونو او عسکري او نظامي ځواک ښودلو او همدارنګه د نورو ملي مناسبتونو لپاره په کار وړل کیږي. له بعضو هغو شیانو څخه چې په شمالي کوریا کې منع دي د شمالي کوریا د مشر نوم غلط اخیستل، په بعضې ممنوعه وختونو کې د شراب څښل او یا هم د حکومت له رسمي اجازې پرته د کمپیوټر کارول دي او هر کله چې څوک په جرم کې محکوم شي نو د لوبو په میدان کې د ټولو په وړاندې سزا ورکول کیږي ترڅو نورو ته عبرت شي. د شمالي کوریا په اړه بل عجیبه خبره دا ده چې مجرم ته یوازې سزا نه ورکول کیږي بلکې د نوموړي کورنۍ او راتلونکي نسل ته هم سزا ورکول کیږي. چا باندې چې جرم ثابت شي نو معاف کول یې نشته، هغه او کورنۍ سمدستي زندان ته لیږدول کیږي او تر هغه هلته وي ترڅو چې د مرګ وخت یې راشي. د شمالي کوریا لومړنی رهبر د بهرنیو او خارجي فلمونو ډیر مینوال و. د هغه سره د بهرني فلمونو یوه لویه مجموعه وه. همدارنګه یې بهرني پروډیوسران تختول او په هغوی باندې به یې فلمونه جوړول. د شمالي کوریا کمپیوټرونو کې د مایکروسافت وینډوز او ریډ هات لینوکس پروګرامونه کارول کېدل تر دې پورې چې هغوی د خپل کمپیوټرونو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړ چې ریډ سټار او اس نومیږي. په 90 میلادي کلونو کې وروسته له هغې چې کوریا 3 میلیونه وګړي له لاسه ورکړل داسې بندیزونه ولګېدل چې هر ډول واردات او صادرات یې بند کړل. د طبیعي مواردو د نقص له کبله یې د کیمیاوي موادو په ځای فاضله مواد د ځمکې د پارو په ځای استعمالول. سره له دې چې ډېر سخت قوانین لري خو بیا هم په شمالي کوریا کې د چرسو او بنګو څکل او پرې تجارت کول جواز لري. وګړي کولی شي چې په ازادانه توګه په بازار کې دغه توکي واخلي او خرڅ کړي.
له زرو څخه فقط یوازې یو کس کولی شي چې خپل شخصي موټر ولري، هغه هم د حکومت مسؤلین او د فوز مشران دي، او عام خلک له بسونو او نورو عامه مواصلاتو څخه ګټه اخلي. له همدې کبله په شمالي کوریا کې د ګڼه ګوڼې او د لارې د بندېدو مشکلات نشته. ویل کېږي چې حکومت په شمالي کوریا کې د ویښتانو لپاره محدوده اندازه ټاکلې ده، او هر څوک چې له دې مخالفت کوي نو سزا ورکول کېږي. نارینه نشي کولی چې له 15 سانتي مترو څخه خپل ویښته اوږده کړي، او ښځې له 18 څخه زیاته اجازه نه لري. په شمالي کوریا کې هر ډول عقیدې ته اجازه شته چې وګړي یې ولري، خو هیڅوک نشي کولی چې خپل دیني عبادات او مراسم پرځای کړي. په 2014 کال کې بعضې مسیحي کوریایان له دې کبله اعدام کړای شول چې د انجیل په طریقه یې واده ترسره کړی و. د شمالي کوریا ټول نفوس تقریبا 25 میلیونو تنو ته رسیږي، چې پکې 2 میلیونه یې یوازې فوزیان دي. په دې ترتیب د ټولو وګړو 15% کې یې فوزیان تشکیلوي. په دې هیواد کې اتومي بټۍ هم شته دي چې په سیاسي پیښو کې د وسلې په توګه کارول کېږي. شمالي کوریا ډیرو لږو سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې له دې هیواد څخه لیدنه وکړي، او دا هم د ډیرو پیسو په مقابل کې. یوازې هغه هوټلونو کې اوسېدای شي چې حکومت یې ورته ټاکي. همداراز یوازې له هغو ځایونو څخه لیدنه کولی شي چې د حکومت لخوا ورته اجازه ورکړل شوې وي. همدارنګه د هوټل څخه د باندې وتل او ګرځېدل د حکومت له اجازې څخه پرته ممنوع دي، او د دې ترڅنګ بیا په ډیر پام سره هغه کسان هم د حکومت لخوا ټاکل کیږي چې سیلانیان ورسره د خبرو اترو اجازه لري. درنو لیدونکو، هغه څو دقیقې معلوماتي ویډیو چې تاسو یې د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل پر سکرین ګورئ، د موضوع د ژباړې، لیکنې، غږ ثبتونې او ویډیو جوړونې په برخه کې زموږ د ساعتونو زیار وروسته هغه بڼه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې زموږ د ملاتړ لپاره د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره دلته سبسکرایب کړئ، ترڅو د نورو جالبو معلوماتو د ژباړلو حوصله مو لوړه شي، او همدارنګه د انټرنیټ په نړۍ کې مو د پښتو ژبې د بډایه کولو په برخه کې یو څه ناچیزه خدمت کړی وي. نړۍ مننه.